د واده په اوله شپه باندې خاوند ولګېد او خپلې ښځې ته ویل چې ستا نه څومره غلطیانې شوي دي نو هغه ما ته ووایه او زما نه چې څومره غلطیانې شوي دي نو هغه به زه تا ته ووایم او کومه را روانه ژوند چې دی نو په هغې کې به غلطیانې نه کوو. د یو بل سره یې واده وکړه، دې هلک ورته هم ویل چې غلطیانې به نه کوو او د جینۍ ورته هم وویله. ملګرو چې کله ورته دا وویل که نه ډېره ښایسته ویډیو د ویډیو را سره مکمل وګورئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. زموږ دپاره پکې یو ډېر زیات عبرت دی ملګرو د هلک واده وکړو په اولنۍ شپه باندې خپل ښځې ته وویلو چې په ژوند کې به غلطي نه کوو. وخت تېرېدو که نه د دوی یو ماشوم زوی وشو چې کله دوی زوی وشو که نه ملګرو نو وخت تېرېدو هغه ماشوم زوی څه شو غټ شو. چې کله غټ شو که نه نو دوی په یو کټ کې ناست دي که نه چې کله بهر شور شو، په کور کې دوی ناست دي بهر شور شو که نه په دې محله کې چې دوی کله بهر ته ور ووتل که نه نو دوی زوی خلکو نیولی دی او دننه روان دوی کور طرف ته روان کړی دی او چې دی په غلا کې ونیو. ملګرو چې کله د خاوند چې دی نو د ښځې ته خواله راغی که نه وایي زما نه خو څه غلطی په زندګۍ کې نه ده شوې، ستا نه خو څه غلطی نه ده شوې. ملګرو اجنې ورته وایي زما نه خو نوره غلطی نه ده شوې خو زما نه یو غلطی شوې او که نه چې کله زما د ماشوم په خېټه باندې و نو که نه د دې خوا ګاونډیانو نه یو دې خوا د بیرې دا ډکې څه و د زیله را دې خوا شوې وه. کله چې دا زیله را دې خوا شوې وه نو زما د ماشوم په ګېډه باندې و نو ما د دې بیره مې ترې وخوړه. نو دې ملګرو نو دې ویډیو کې موږ له ډېر زیات سبق آموزه دی چې په ژوند کې چېرته هم غلط کار مه کوئ ځکه چې زندګۍ کې تاسو غلط کار وکړئ نو ستاسو د ماشومانو تاسو د بچو نه به وځي، د هر انسان نه به وځي. دا په نن سبا چې په ژوند کې خامخا د هر سړي نه وځي. په ژوند کې چېرته هم غلط کار مه کوئ. ملګرو موږ له پکې ډېر زیات سبق دی او دا ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. ډېر سبق آموزه ویډیو.